اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو سلامونه او نیکې هیلې. د نن ورځې موضوع دا هغه د غواګانو د رحم میکروب. د غواګانو د رحم میکروب څه وخت پیدا کیږي؟ دا چې تاسې پوهیږئ چې اوس د افغانستان کې د غواګانو د بلاربون هغه اخري مرحله ده او غواګانې اکثره چې دی لنګېږي او د دې نه وروسته چې دی مالداران باید د 2 یا 3 میاشتو په منځ کې خپلې غواګانې باید بیرته القا کړي تر څو راتلونکي کال لپاره چې دا بیا د بچي زیږېدلو دپاره اماده شي. که چېرته یو غوا په خپل وخت باندې بلار بنه شي نو دا د یوې خوا اقتصادي ضربه ده او د بلې خوا نه چې دی مالدار مجبوریږي چې خپل مال یا خپل حیوان چې دا په کسابۍ باندې وپلوري. په غواګانو کې د رحم میکروب څه وخت پیدا کیږي؟ غواګانې چې کله لنګېږي د لنګېدلو په وخت کې د دوی رحم چې دی د بچي د بیرون ایستلو په هڅه کې محیط ته هم خلاصېږي. د غواګانو کوم سروکس چې دی یا کومه خوله چې ده دا د بیرون د خوا نه میکروبونه دته ننوځي او د میکروبونه هلته په دایمي شکل باندې ځینې وختونه پاتې کیږي. ځینې میکروبونه داسې چې هغه د وخت په تېرېدلو سره د بدن د داخلي معافیتي سیستم یا د داخلي مایکروفاجونو په واسطه باندې یا کومې حجرې چې د بدن د دفاع دپاره دي د هغو په واسطه باندې وژل کیږي. خو ځینې میکروبونه هغه داسې چې هغه تر ډیر وخت پورې پاتې کیږي. نو دغه میکروبونه چې دي اکثره په هغه ځینو کې ځایونو کې یا په هغه سیمو کې یا په هغه محیط کې یا په هغه چاپیریال کې موجود دي چې کوم ځای کې غوا په یو ککړ ځای کې یا په یو چټل ځای کې چې دی لنګه شي. نو تاسو یې کوشش وکړئ که غواړئ چې د غوا رحم مو په میکروب ککړ نه شي یا هغه داسې میکروب ورنه شي چې هغه بیا وروسته د هغې درملنه سخت وي، نو د لنګون په وخت باندې غواګانو ته داسې وچ مواد بوس یا پروړه یا داسې خشک مواد چې په هغې باندې د میکروب ککړتیا چې ده په اسانۍ باندې هغه غوا ته انتقال نه شي. نو کوشش وکړئ چې غواګانو ته د لنګون نه مخکې چې دی مخکې نه چې دا لنګه شي یا مثلا 2 ورځې یا 1 ورځ یا 3 ورځې ته پاتې تاسې د هغې دپاره نرم بستر جوړ کړئ. هلته که هېڅ د سر نه کولی شي چې همدغه د غنمو بوس د هغې دپاره چې تاسو په ځمکه په فرش باندې کم از کم 2 نه تر 3 سانتي پورې به واچوئ او وخت په وخت باندې دغه بوس یا فرش چې تاسو لرئ دا باید تاسو چک کړئ، تبدیله کړئ. که چېرته دا فضوله مواد یا مثال درکړم یا کم نمجن مواد هلته پاتې شي نو د لنګون په وخت کې بیا همدغه میکروبونه محیطي چې دي دا بیا په اسانۍ باندې چې دی دغه ته ننوځېږي رحم ته د سروکس څخه ننوځي. د زیږون په مهال باندې تاسو چې کله خپلې غواګانې مو لنګې شولې نو د هغې د تناسلي سیستم وروستنۍ برخه چې ده کوشش کوئ چې په ډیټولو باندې پاکه کړئ. د دې تر څنګ د غواګانو په د لومړي وخت کې د لنګون تاسو د هغې مراقبت وکړئ. هغه غواګانې چې هغه د کلسیم په کمښت باندې اخته کیږي په هغو کې خصوصا د غوا د رحم دا مسله چې دا ډیره زیاته موجوده وي. نو تاسو د کلسیم د کمښت موضوع چې دا هم ورسره خوا کې ونیسئ. هغه غواګانې چې په ډیر شدت سره خپل وزن کم کړي. عموما زموږ ستاسو سیمو کې بعضې مالداران هغه غوا ته په ډېر لږ مقدار باندې غذایي مواد ورکوي او ډېرې زیاتې شیدې تولیدوي او په دې سره چې دی د غوا خپل وزن بیلي او معافیتي سیستم یې کمزوری کېږي او په نتیجه کې غوا په اسانۍ باندې چې دی د خپل ځان نه دفاع نشي کولی. نو ستاسو غواګانې چې کله لنګې شولې نو د دې مراقبت چې دی صحیح وکړي. د ټول نه بله دویمه مهمه موضوع چې هغه غواګانې پکې د رحم میکروب اخلي هغه غویه دی. ځینې دوستان ځینې ملګري یا ځینې مالداران هغه خپله غویه غویي ته وړي او هغه غویه په نورو غواګانو خیږي او هغه د نورو غواګانو د ختلو نه یو ته میکروب انتقالوي د بل نه بل ته میکروب انتقالوي. دریم شی چې دی هغه په خپله د بې کیفیتو ستنو استعمال دی. تاسې پوهیږئ چې دغه سپرم کله موږ په نیچه کې په منفي 106 درجو کې دا کله موږ ذخیره کوو یا دا یخ کوو نو دغه کوم میکروبونه چې دي دا هم د سره یخ کیږي. نو ځینې میکروبونه داسې شته دی چې هغه د انټي بیوټیکو په واسطه باندې چې د ستنو کې کوم انټي بیوټیک اچول کیږي د دغه انټي بیوټیکو سره هم حتی مقاومي او دا ستنې چې دی دې نه چې بیا د دغسې خرابو ستنو د خرابو غویانو نه چې هغه ککړ دي په خراب محیط کې رالوی شوي دي هغه کوم صحي پروتوکول چې دوی دپاره په کار دی هغه دوی ته برابر نه شي. نو دغه میکروبونه چې دی د دې سپرمو سره یا د دې مردکو سره یو ځای یخیږي او دا په دې ستنه کې
د دې مردکو سره یا د سپرمونو سره یو ځای راځي. کله چې بیا هغه ستنه بیا راواغېستل شي ګرمه شي نو چې څومره مردکي راژوندي کېږي همدغسې دا میکروبونه هم ورسره ژوندي کېږي. تاسې کیدای شي په خپلو سیمو کې یا په خپلو ځایونو کې ځینې ډېرې داسې خوسۍ لیدلي چې صحیح د غوا خولنګه شوه میکروب یې د محیط نه واغسته. اوس دا خوسۍ چې مثلا غویي ته نه ده وړل شوې دې دا میکروب د کومه واغسته، در حاله کې چې خوسۍ د خپل بدن نه هم کوي، غذایي مواد هم پوره وو. مردارې ستنې یا خرابې ستنې کولی شي چې ستاسې خوسۍ یا ستاسې حیوانات چې دي دا په چی باندې اخته کړي، په د رحم په میکروب باندې اخته کړي. دریم شی چې دی هغه غوا په صورت نورمال یا په عادي حالت کې کم از کم 3 القاګانو ته چې دی دا ضرورت لري. نو که ستاسو غوا په اول ځل باندې بلار به نه شي نو تاسو کوشش وکړئ چې دویم ځل دته چې وکړئ القا وکړئ او دغه د القا فاصله چې ده کم از کم تاسې میاشت وروسته یا 15 ورځې وروسته خپل ډاکټر راوغواړئ او غوا مو ګورئ که چېرته وچئ نو بیا یې کولی شئ چې دوباره دې ته بیا درملنه شروع کړو. د درملنې سره چې دی خوا کې دا بیا دې ته اماده کړئ چې دا بلار به شي. ښه که چېرته یو غوا د رحم میکروب ولري، په اکثره وختونو کې ځینې ډاکټر صاحبان دې ته د غوښې لاره انټي ورکوي، نتیجه ورکوي. ځینو ځایونو کې په ځینو ځایونو کې چې دی د رحم داخل ته دغه نه باسي، انټي نه باسي. ځینې ډاکټر صاحبان یا ځینې مسلکي کدرونه هغه د رحم داخل وینځي. دا ټول درملنې چې دي دا په ځینو ځایونو کې نتیجه ورکوي او په ځینو ځایونو کې نتیجه نه ورکوي. ځینې پیښې داسې وي چې مثلا یو غوا 2-3 ځلې انځل شوې ده خو سر د هغې نه هم چې دی هغې ته کله القا کوي هغه نه القا کېږي. ځینې غواګانې داسې چې په هغې کې د میکروب اندازه دومره ډېره زیاته ختلي چې هغه د 2-3 ځل درملنې وروسته چې دی هم په اسانۍ باندې نه بلاردېږي. نو د دې حل لاره دا ده چې تاسې اول د خپل حیواناتو په پاکوالي باندې چې دی دغه وکړئ، توجه وکړئ او د ده نه وروسته که چېرته بیا په دې مشکل باندې واوښتلی نو ښه خبره دا ده چې تاسو د غواګانو رحم په داخل کې یو ځل مثلا اول ځل او بیا کولی شئ چې دویم ځل دوباره په دویم غویمتوب کې تاسې دې ته د رحم د لارې انټي ورکړئ او دغه انټي بیا پرېږدئ چې دا په رحم کې جذب شي. ځینې انټي هغه په رحم کې چې دی تخریش کوونکي دي، د رحم عضلات خرابوي او کولی شي چې دایمي شنډوالی رامنځته کړي. همداشان دا د رحم وینځل پخپله هم د غواګانو رحم چې دی دا تخریبېدو خواته وړي. نو تاسې کوشش مه کوئ چې مثال د غواګانو رحمونه ډېر په زر شکل باندې تاسې وینځئ. بهتره دا ده چې تاسې په لومړي سر کې چې کوم ځای کې ستاسو کله غواګانې لنګېدلې په هغه وخت کې توجه وکړئ تر څو وروسته یا د لنګون په لومړي سر کې ډېره زیاته توجه وکړئ تر څو وروسته بیا د دې ډول مشکلاتو سره مخ نه شئ. ښه بله موضوع چې ده هغه څنګه کولی شو چې مثال دا غوا دې ته اماده کړو چې دوباره بیا القا شي. که ستاسې غوا چې د رحم میکروب ولري نو تاسو خپل نږدې ډاکټر سره مشوره وکړئ، هغې ته ووایئ چې دې ته تاسو 1 ځل 2 ځل یا 3 ځل القا کړې ده. د هغې نه وروسته دا که منظور چې تاسو ګورئ زما په خوا کې دا انځور چې دی دا یو خوسۍ ده چې عموما دا ته یو القا شوی و، د القا نه وروسته چې دی د میکروب هغسې. نو دغه میکروب کې تاسو دغه افرازات که تاسو وګورئ نو دې کې دغه چټلي یا دا مرداري چې ده دا ډېره زیاته واضح ښکاري. په عادي شکل خو د غواګانو افرازات چې کله غویمه شي دا ډېر زیات پاک او شفاف وي، خو کله چې دې کې غواګانو رحم میکروب واخلو نو په دې کې چې دی بیا داسې چټلي پیدا کېږي. نو تاسې وخت په وخت باندې د خپلو غواګانو کوم چې د غویمتوب علایم ښکاره کړي اول وګورئ چې دا افرازات چې دي دا پاک دي، شفاف دي او که نه دي. که چېرته معمولي چټلي پکې موجود وي نو تاسو کوشش وکړئ چې د هغې نه تاسو چې دی اجتناب وکړئ. بعضې غواګانې داسې چې هغه د اول ځل تاسو ته تداوي وکړي نو هغه په اول ځل باندې، دویم ځل باندې، دریم ځل، حتی په 4مه القا باندې چې دی هغه تېرېږي. خو تاسې دې ته مه ورخطا کېږئ چې اصلا په اول ځل دا خامخا غوا چې میکروب واخلي که هغه د هغې درملنه وشي ځینې وختونه هغه په اسانۍ باندې چې دی نتیجه نه ورکوي، یعنې په اسانۍ باندې هغه بیا نه بلاردېږي. که چیرې ستاسې غواګانې د رحم په میکروب باندې اخته وي او د هغې مقاومت ضعیفوي نو د لس پین غر زراعتي او مالداري شرکت لخوا نه تاسې ته د اولوګاویټ فرانسوي بولس وړاندې کوي. دغه بولس انټي نه دی او نه هارمون دی، بلکې دې کې د منرالونو او د ویټامینونو ځانګړی ترکیب دی چې دا د غواګانو رحم تخمدانونه تقویه کوي او کوشش کوي چې د غواګانو رحم په سالم ډول باندې بیا وظیفې ته اماده کړي تر څو غوا بلار بشي یا غویمه شي. هغه دوستان چې هغه بولس د دې د خاطره ورکوي چې میکروب وژني
په بولس باندې میکروب نه وژل کیږي، بلکې دا تقویه کوونکي مواد دي. په غواګانو کې اساسي موضوع دا ده چې کله تاسو کم مصرفه منرالونه ورکوئ دا اکثره ضایع کیږي. که د انجکشن د لارې ورکوئ، د ستنې له لارې ورکوئ، نو دا خطر دی پخپله. که په خوراک کې ورکوئ نو دا په خوراک کې ضایع کیږي. نو د همدې د خاطره چې د غواګانو تکثري سیستم تقویه شي او په میکروب باندې وانه وړي، د غواګانو هغه تکثري سیستم داسې حالت ته ورسیږي چې د هرې 20 ورځې بعد په خپله هغه فعالیت شروع کړي. نو موږ تاسو ته د لر سپین غر له لورې اولوګاویټ فرانسوي بولس وړاندې کوو تر څو ستاسو د غواګانو تخم دانونه او رحم چې دی تقویه شي. مننه.